اوس تاسو د ټیک ټاک اکاونټ مونټایز کولی شئ او د هغې نه پیسې ګټلی شئ. کوم ځای کې چې د ټیک ټاک مونټایزیشن نه وي هم هغلته اوس تاسو د ټیک ټاک مونټایزیشن آن کولی شئ. السلام علیکم. کوم د ټیک ټاک مونټایزیشن طریقه چې ما تاسو ښودلې وه تاسو د ټیک ټاک مونټایز اکاونټ جوړولی شئ. تاسو دغه شانتې په هغه ملک کې کوم ځای کې چې د ټیک ټاک اکاونټ مونټایزیشن بند وي هم هغلته تاسو آن کولی شئ او د دغه نه تاسو پیسې ګټلی شئ. ډېرو ملګرو سره په دې کې مسلې راغلي دي، څه ایشو راغلی نو به مونږ کلیر کوو. څه ملګرو سره دا اپ نه ډاونلوډ کیږي هغو سره طریقې کار بدل ښایي، کوم طریقې کار چې زه کوم هغه دوی سره نه ښایي. نو دغه به هم زه تاسو ښایم چې تاسو به څنګه دغه طریقې کار کوئ او دا اپ په څنګه ډاونلوډ کوئ دغه به درته هم ښایم. د دغه نه علاوه ډېرو ملګرو سره دا اپ ډاونلوډ شي بیا انسټال کیږي نه، د دې څه وجه وي نو دغه حل به درته هم درښایم. د دغه نه علاوه ډېر ملګري پکې خپل زوړ اکاونټ لاګین کړي، چا سره 20-30 هزار فالوور وي نو هغه پکې هغه اکاونټ لاګین کړي، بیا وایي چې دې کې اوس ویوز دا نه راځي. نو زه به اوس څه کوم؟ د دغه باره کې به درته هم طریقه کار ښایم چې تاسو به څه کوئ. تاسو به زوړ اکاونټ په حوالې سره تاسو د ټیک ټاک مونټایزیشن کې څه کوئ. ټول تفصیل به ګورو په دې ویډیو کې. د هغې لپاره تاسو کې دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. ټولې مسلې به فکس کوو په دې ویډیو کې. د هغې لپاره تاسو کې دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. بلکې ویډیو مو خوښه شوه د ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ډېره ډېره مننه. اوس ګورئ دوستانو، کله هم چې تاسو د ټیک ټاک مونټایز اکاونټ جوړوئ د هغې لپاره به تاسو څه وکړئ، د ټولو نه اول به راشئ خپل موبایل کې به ګوګل راوړئ، په هغې کې به سرچ کړئ ټیک 50.xyz. دا چې تاسو سرچ کړو را به شي ټیک 50 باندې به کلیک واخلئ. دا ټیک 50 سایډ به تاسو سره راغستی وي، په دې به داسې شانې کلیک کوئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک واخیستو را به شئ د سرچ اپشن ته، دلته به ولیکئ ټیک ټاک مونټایزیشن. ټیک شو، همدغه شانتې به ولیکئ او دا به تاسو سرچ کوئ. کله چې تاسو دا سرچ کوئ تاسو سره به د اولنی پیج کولاو شي. د اولنی تصویر وګورئ، دې سره یې لاندې لیکلي هاو ټو مونټایز ټیک ټاک اکاونټ 2023. تاسو به څه وکئ، په دې به کلیک واخلئ، بلکل ویښ ته به لاړ شئ، کلیک هیر به یې لیکلی وي، هغه کلیک هیر باندې به کلیک کوئ. څنګه چې تاسو په کلیک هیر باندې کلیک واخیستو تاسو سره به دلته دا پیج کولاو شي. په دې کې به دا اولنی اپ وي ډاونلوډ ټیک ټاک، خو په دې کې پلګینګ هم دی، صحیح ده. نو دلته به تاسو راشئ، دا درې اپشنونه دي. په دې کې په دې اولني اپشن به کلیک کوئ. په دې کې د ټولو نه دا غټ سایز چې دی دا یو اپ په خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. بیا به راشئ په دې پلس دا دریم نمبر اپشن باندې به کلیک کوئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ په دې کې دا آخري اپشن دی ډاونلوډ اے پی کې، په دې به تاسو کلیک کوئ، دا به خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. دا دواړه اپلیکیشن تاسو کله ډاونلوډ کړه، اوس هغه ملګري چا سره چې دا اپلیکیشن نه ډاونلوډ کیږي یا ورسره د دې اپلیکیشن ډاونلوډ کېدو په ځای باندې نور اپشنونه راخلي، نو تاسو به څه کوئ، بیا ګورئ زمونږ صرف مقصد دی چې مونږ د ټیک ټاک مونټایز اکاونټ جوړ کړو او هغه هم نوی اکاونټ په جوړوئ. زوړ اکاونټ به تاسو چېرته هم په دې کې نه ورکوئ. د هغې لپاره کوم مکمل طریقه کار چې دی هغه ما په بل ویډیو کې ښودلی و، د هغې لینک به زه تاسو له په کمنټ کې هم درکړم. که تاسو نوي اکاونټ جوړوئ نو په هغې باندې کلیک کوئ، مکمل طریقه یې زده کړئ. ګورئ چې کله هم تاسو سره دا اپشنونه نه راخلي بیا تاسو وکئ کور کې یا تاسو سره به د رور یا د بل چا موبایل وي په هغې کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. که هغې کې ډاونلوډ شو نو ستاسو مقصد صرف اکاونټ جوړول دی. په هغې کې به تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، ځان لپاره به نوی اکاونټ جوړ کړئ، بالکل نوی. په زوړ اکاونټ به تاسو نه لاګین کیږئ. چې نوی اکاونټ جوړ کړو په هغې کې به تاسو ته مونټایزیشن اپشن راواخلي، چې هغې تاسو سره راوایستو هم هغه نه لاګ آوټ کړئ او راشئ په خپل موبایل کې کوم چې تاسو سره اوریجنل ټیک ټاک دی په هغې کې تاسو څه وکئ، دغه آی ډي کومه چې تاسو جوړه کړې وي هغه په دې کې ورکړئ، نو تاسو سره به په دې کې هم بیا مونټایزیشن آن وي. یعنې ستاسو مقصد به صرف اکاونټ جوړول وي. هغه که ستاسو موبایل کې نه کېږي نو تاسو په بل موبایل باندې هم کولی شئ. همدغه شانتې ځینې ملګري وي چې دا اپلیکیشن مونږ ډاونلوډ کړو مونږ سره انسټال کېږي نه، نو تاسو خپل موبایل کې سټوریج وګورئ. ستاسو موبایل کې سټوریج فول وي بیا تاسو سره نه انسټال کېږي نو سټوریج کم کړئ، څه شی نه ډیلیټ کړئ، هله به بیا تاسو سره دا ټیک دا اپ چې دی ډاونلوډ شي. که بیا هم تاسو سره نه انسټال کېږي نو تاسو هم دغه طریقه وکړئ، خپل کور کې د چا نه موبایل راواخلئ، هغې کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، ځان دپاره پکې یو نوی اکاونټ جوړ کړئ. صرف مونټایز اکاونټ جوړول مقصد دی. چې اکاونټ تاسو جوړ کړو راشئ خپل موبایل کې دغه بل اپ کوم د پلی سټور والا ټیک ټاک چې دی کوم ریل ټیک ټاک اپ چې دی افیشل هغه اوپن کړئ، په هغې کې تاسو خپل دغه اکاونټ چې کوم دی لاګین کړئ. چې لاګین کړئ په هغې کې به تاسو ته مونټایزیشن اپشن آن شي. اوس هغه ملګري کوم چې په دې کې خپل زوړ اکاونټ ورکوي، یعنې زړه ټیک ټاک آی ډي ده او هغه په دې اپ کې ورکوي، نو هغو ته به ویوز ولې نه راځي؟ د هغې وجه دا ده چې په دې اپ کې تاسو ته ټول امریکندیان ښایي، د امریکې کوم خلک چې دغه سایټونو والا ټول خلک ښایي، د هغو ویډیوګانې تاسو ته ښایي، نو ستاسو په ویډیو به هغه څه وکړي چې کله تاسو هغو ریلیټډ ویډیو جوړوئ هله به په هغې ویوز راځي. نو د هغې لپاره به تاسو څه کوئ، تاسو به خپل زوړ اکاونټ چېرته هم په دې کې نه لاګین کوئ. که تاسو لاګین هم کوئ نو سبا لپاره تاسو ته ډېرې مسلې پیدا کېدای شي. تاسو به څه کوئ، د ټیک ټاک مونټایزیشن لپاره به نوی اکاونټ جوړوئ چې مکمل طریقه به ما تاسو ته ښودل ده.
په کمنټ کې لینک ته په دغه لینک باندې کلیک کړئ او دغه ویډیو وګورئ مکمل طریقه زده کړئ. دغه شان تاسو د ټیک ټاک نوې مونټایز اکاونټ جوړ کړئ. بیا چې تاسو هغه کوم ځای کې لاګین کوئ کوم ځای کې استعمالوئ څه قسمه مسله به نه کوي بیا تاسو دغه شان دغه نه پیسې ګټلی شئ. نو میل لرم دا معلومات پس تاسو خوښ شوي. نور طریقه د ډاونلوډ کولو دغه ده چې سره چې بیا هم څه ایشو راځي کمنټ یا په واتس اپ موږ سره رابطه کولی شئ. نو دغه نه علاوه هم دغه نننۍ ویډیو نور که ویډیو مو خوښه شوي وي د ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ډېره مننه.